په چپرهار کې د بیګانې شوي وحشت حال. دغه ډیری چې ګورئ دا د بسترو او د کالیو ډیری ده چې سوځول شوي دي او نور دغه حال د کور دی. د دې کورنۍ زنانه او ماشومان ویستل شوي دي او د کور نارینه غړي په کور کې اول پلار ورته ویشتل شوی دی خو هغه ځان په مړو اچولی و او بیا یې 2 زامن شهیدان کړي دي او بیا یې په پلار باندې د پاسه غورځولی دي. کله چې د کور نه د چاپې والا وځي نو کور ته یې اور اچولی دی خو کله چې پلار پوه شوی دی چې خلک په وتو کې دي نو په داسې وخت کې ځان یې په څخېدلو باندې د کوټې نه راایستلی دی او باقي په کور کې 2 بچیان په اور کې سوځول شوي دي. حالن کې چې په خپله دغه بچ شوی کس د ننګرهار د لیسې مدیر دی او دا 2 شهیدان شوي بچیان هم په ښوونځیو کې د استازۍ دنده لرله. عزیزانو دغه د موټر د پاسه کتابونه چې ګورئ په دې کې د ښوونځي کتابونه، تدریسي کتابونه، کتابچې، قرآن کریمونه، تفسیرونه دا دې تاسو یې لیدلی شئ. دا قرآن کریمونه دي، هغه یې تفسیر دی، دغه یې د هدایې کتاب دی، دغه تور دا هم تفسیر دی. نور ډېر دیني کتابونه هم پکې دي، دا ټول سوځول شوي دي او د کورنۍ غړي په داسې ډول باندې په شهادت رسېدلي دي چې په تابوتونو باندې یوازې تصویرونه لګولي دي، یوازې هډوکي پاتې شوي دي. الله دې نور د دې وطن په حال باندې رحم وکړي او نور دې الله د ظلم او وحشت دغه څپه له دغه هېواد نه په خپل فضل، رحم او کرم سره لرې کړي. دوی مجرم او نامجرم او بېګناه کس نه پېژني. په دغه پیښه کې شهیدان شوي ټول استادان دي د استازۍ